که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که په پټه اړو کسانو ته ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده ستاسې ډیر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله ارومرو پرې خبره ده خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پر تا نشته یوازې الله دی چې چاته خوښه شي هدایت ور په برخه کوي او تاسې چې کوم مال په خیرات کې لګوي ښېګڼه همدا تاسې ته ده او تاسې خو په همدې خاطر لګوي چې الله خوشاله کړي نو کوم مال چې تاسې په خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړای شي او هیڅ کله به ستاسې حق ونه سوځي له بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بېوزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولی د هغو د استغنا په لیدلو بېخبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي ته د هغو د څیرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شي خو هغوی داسې خلک نه دي چې چاته کلک ودرېږي او څه وغواړي د هغو په لاسنیوي کې چې تاسې څه مال ولګوئ هغه به له الله نه پټ پاتې نشي کوم خلک چې خپل مالونه شپه او ورځ په ښکاره او په پټه لګوي د هغو ثواب د هغو له رب سره دی او هغو ته هیڅ ویره او اندېښنه نشته خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چا غوندې وي چې پیریانو نیولی وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسیږي الله سود له منځه وړي او خیراتونو ته وده او ښېرازي ورکوي او الله هیڅ ناشکره بد عمله انسان نه خوښوي هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بېشکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته ای مؤمنانو له خدای وویریږئ او ستاسې چې کوم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ که په رښتیا سره مو ایمان راوړی وي خو که تاسې داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي که ستاسې پوروړی تنګلاسی وي نو تر لاس چلیدو پورې مهلت ورکړئ او که خیرات ورکړئ نو دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده که پوهیږئ د هغې ورځې له رسوایي او کړاو نه ځان وژغورئ چې د الله لوري ته ورستنیږئ هلته به هر چاته د هغه د کړې نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به هیڅکله ظلم ونه شي